اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ تاسو لومړی درس ده د ام اس ورډ پروګرام. د ام اس ورډ پروګرام انټروډکشن ده. نور مخکې دی نه چې موږ تاسو ام اس ورډ پروګرام سٹارټ کړو باید ځینې شیان دي موږ په هغې ته موږ تاسو باید پوه اوسېږو چې خپله د مایکروسافټ پروګرام د هغه څه شی ده. اوس راځو what is Microsoft Corporation. Microsoft, it is an international company which is located in America. In this company is introduced by Bill Gates, which produced computer software, consumer electronics, personal computers and related service. Microsoft Corporation چې دا یو انټرنیشنل کمپنۍ ده کومه چې موقعیت لري په امریکا کې او دا د بیل ګیټس لخوا نه جوړه شوې ده او دا په کمپیوټر سافټویر شیانو کې خپل خدمات وړاندې کوي. اوس راځو دې ته مایکروسافټ کارپوریشن چې دا دغه کوم شیان دوی تولیدوي بیا په دې شی موږ تاسو پوه اوسېږئ چې مثلا مایکروسافټ کمپنۍ چې دا کوم په سافټویر دوی خپل اوسه پورې تولید کړي دي چې هغې کې موږ آفس او پروډکټیوټي کې چې دا دوی خپل فعالیت کړی ده هغې کې دا وینډوز چې د هر یو کمپیوټر زړه ده. که چېرته موږ تاسو وینډوز ونه لرو نو زموږ تاسو کمپیوټر کار نه کوي. همدا رقم ده دوی ام اس ورډ پروګرام وړاندې کوي مارکیټ ته، ام اس ایکسل ده، ام اس ایکسس ده، پاور پوینټ ده، نوټ 1 ده او ټیمز ده. او همدا رقم ده دوی چې ده په ویب براوزینګ کې دوی خدمات وړاندې کوي چې هغې کې ده مایکروسافټ ایج ده او انټرنیټ ایکسپلور چې ده د نن سبا وخت کې خاص کار ترې څوک نه اخلي ځکه هغه ضعیفه ده. بل دوی په ګیم شیانو کې هم دوی خپل خدمات وړاندې کوي چې هغې کې دوی سافټویر تولید کړي دي. ایکس باکس سافټویر ان سروس ده، گیم پاس ده او ډایرکټ ایکس ده چې دغه دوی ګیمینګ کې وړاندې کوي. او همدا رقم دوی په کلاؤډ بیس ډیولپمنټ کې هم دوی شیان وړاندې کړي دي چې تاسو چېرته انټرنیټ ولرئ کولی شي خپل ډیټا ته اکسس پیدا کوي او ولا هر ځینې چې خپل ډیټا تاسو هم پکې انټري کولی شئ هم یې چک کولی شئ چې هغې کې دوی سافټویر تولید کړي دي. ایزور ده کلاؤډ بیس کمپیوټر پلیټفارم ده، ویژوال سټډي پروګرامینګ اینډ ډیولپمنټ سافټویر ده او بل نیټ فریم ورک نیټ کوډ ده. دغه درې دوی تولید کړي دي. بل همدا رقم دوی په سیکیورټي کې د وینډوز شیان سیکیورټي چې څوک مثال هیکینګ ونه کړي هغې لپاره هم دوی ځینې سافټویر تولید کړي چې هغې کې ده وینډوز ډیفینډر ده او مایکروسافټ سیکیورټي. بل همدا رقم ته موږ تاسو راځو په موبایل او نور شیانو کې چې مثال یوز کېږي په هغې کې دوی سافټویر تولید کړي چې هغې کې یو مشهور اپ ده سکایپ ده چې دا میټینګونو او نور شیانو کې استعمالیږي. لینکین ده، آوټلوک ده او هاټ میل ده. اوس موږ تاسو راځو خپله د مایکروسافټ آفس پروګرام چې هغه عمومي شیان دوی کوم شیان دوی تولید کړي تولیدوي مارکیټ کې او وړاندې کوي. اوس موږ راځو موږ تاسو خپل څانګې ته راځو چې هغه د موږ مایکروسافټ آفس پروګرام چې ده زموږ تاسو همدغه مقصد ده همدغه شیان تاسو باید مطالعه وکړو. نو راځو موږ تاسو خپله مایکروسافټ آفس څه شی ده. Microsoft Office is a bunch of different apps or tools are used in Office Incorporation. Microsoft Office چې دا یو بنچ ده، دا یو بنډل د پروګرامونو ده که دا کوم چې په آفس په اداراتو کې استعمالیږي. It was first announced by Bill Gates on August 1988 in Las Vegas. او دا چې دا د بیل ګیټس لخوا نه اناونس جوړ شوی دی په اول د اګست 1988 کال کې په لاس ویګاس چې امریکا کې یو مشهور ښار دی. اوس راځو موږ تاسو خپله مایکروسافټ آفس کې دوی په خپله دغه کې کوم شیان کوم سافټویر یې مثال ټیچ کېږي په کورسونو کې یا په آنلاین بڼه باندې. although MS Office comes with many tools but 3 of them are most popular. آفس پروګرام کې ډېر پروګرامونه دي خو موږ دلته یې مشهوره پروګرامونه مطالعه کوو چې هغې کې ده ام اس ایکسل ده چې هغه په میتمیټکس کې او په فاینانس کې ډېر زیات استعمالیږي. همدا رقم ده ام اس پاور پوینټ ده چې دا موږ اکثره سیمینارونو کې پریزنټیشن شیان چې وي هغلته یا مثلا په دفاترو کې مثلا پریزنټیشن شیان چې وي هغې کې دوی استعمالیږي. او ورډ چې ده د خطونو شیانو کې استعمالیږي مس ورډ چې ده. اوس موږ تاسو خپل هغه درس راځو چې MS Word پروګرام دی زمونږ. What is MS Word? It is the tool of Microsoft which is used for text editing, documents, letters, reports, resume, write books, newspaper, notes, and sometimes it is used for emails.
مایکروسافټ افیس چې دا په خپله موږ په ټکس ایډیټینګ کې استعمالو، په ډاکومنټ اسنادو شیانو کې جوړولو کې استعمالو، په خطونو جوړولو لیکلو کې، په ریپورټ چې کله موږ جوړو هغې کې استعمالیږي. ریزومي سی وي شیان چې موږ جوړو، خپل هغه د کیریر ټول هغه چې کوم کوم ځایونو کې موږ کار کړی، کوم کوم شیانو کې موږ سکل لرو، دغه ټول پکې ایډیټ کېږي او بیا دغه سینډ کېږي. همدا رقم د کتابونو په لیکلو کې د دې څخه موږ کار اخلو، په نیوز پیپر کې نور شیان چې موږ کله جوړو نو هغې کې له دې څخه موږ کار اخلو، او دغه ټول شیان چې کله موږ هغه کړو بیا دغه سی وي یا ریپورټ شیان چې دغه موږ ځینې وخت موږ ایمیل کوو نور دفاترو ته یا خپل هغه سوپروایزرانو ته، منیجرانو ته. Well, Microsoft Word provides different types of artistic and design effect through which you can make effective word presentation. اول دغه مایکروسافټ ورډ پروګرام چې دا دغه دې کې موږ مختلف ډیزاینونه شیان دي، هغې په وجه نه موږ کولی شو خپل ایم ایس ورډ پریزنټیشن چې دا دغه موږ وړاندې کړو په یو سیمینار کې. اوس دغه ایم ایس ورډ پروګرام چې دا دې ته په مارکیټ کې مختلف نومونه اخلي، څوک ورته یو نوم اخلي، څوک ورته بل نوم اخلي، چې موږ او تاسو باید د دې ټولو نومونو سره باید اشنا اوسېږو. اوس لکه هغې دې ته ځینې خلک ورډ پروګرام وایي، ځینې ورته وین ورډ وایي، ځینې ورته ایم ایس ورډ پروګرام وایي، ځینې ورته ورډ پروسیسر وایي، چې دغه ټول نومونه باید موږ ورته پوه اوسېږو چې تا ته څوک وایي ما ایم ایس ورډ پروګرام سټډي کوي چې باید ته پوه اوسېږې، یا څوک ته ما وین ورډ ویلی ده ته باید پوه اوسېږې. بل همدا رقم ته موږ تاسو راځو د هغه د خپله د مایکروسافټ پروګرام چې ده مایکروسافټ ورډ دغه او کمپیوټر یې په کوم تور پېژني. کمپیوټر یې په د ایکسټنشن یې چې دی د دې ده ډي او سی ایکس ده. لکه همدا رقم د کمپیوټر کله چې موږ یو عکس مثال کمپیوټر کې نو هغه جی پی جي باندې عکس پېژني چې دغه عکس ده، او همدا رقم ته کوم ویډیو یې شی مثال هغه په ام پی 4 پېژني. که چېرته موږ تاسو وغواړو چې یو زموږ یو عکس ده یو هغه ده دا دې مثال که څوک یې ونه ګوري یا کوم ډاکومنټس دي خاص چې موږ تاسو وایو چې دغه ډاکومنټس دي باید څوک ونه ګوري، دا خاص ډاکومنټ دي. نو لکه اوس موږ تاسو راځو دغه عکس ده د بیل ګیټس دغه غواړو چې مثال څوک یې ونه ګوري نو دا رینیم کوو. که چېرته موږ له دې څخه دغه جی پی جي دا ته یې لرې کړو او دا به یس کو. دا چې کله یس کو نور ایم ایس ورډ په څوک یې وغواړي مثال دغه پروګرام اوپن کړي، دا څوک اوپن کولی نه شي. کمپیوټر نور نه پېژني، کمپیوټر وایي چې دا کوم یو پروګرام ده تاسې پکې غواړئ په څه شي اوپن یې کوئ. او که چېرته موږ تاسو دې ته بېرته دا بېرته رینیم کړو ډاټ جی پی جي او انټر یې کړو نو بېرته به هغه همدا رقم ده موږ تاسو ویډیو کوم اسناد فایل چې څومره غواړئ څوک چېرته کمپیوټر مثال څوک یې ونه ګوري نو دې ځای څخه موږ تاسو په اسانۍ سره کولی شو چې دا موږ څوک دوکه کړو، څوک یې ونه ګوري زموږ هغه خصوصي فایلونه دي، ویډیو ده. بل لازم موږ تاسو ایم ایس ورډ پروګرام چې دا په مختلفو طریقو موږ خلاصولی شو چې هغې کې ځینې طریقې دي چې موږ تاسو دلته مطالعه کوو. یو د سټارټ مینو کې سټارټ مینو چې کله لاړ شي وین کې موږ دا ورډ پروګرام پیدا کولی شو. بیا دا کنټرول پلس اسکیپ هغې د وجې نه هغې طریقې پیدا کولی شو. بل دا ټیپ پلس سپیس بار دغې د وجې نه په طریقې هم موږ تاسو دغه پیدا کولی شو. اوس به موږ تاسو دلته آنلاین سکرین چې تاسو ښه ځای پرې پوه شئ دا به دلته راولو چې ښه دا راغی. اوس موږ تاسو راځو مثال څنګه سټارټ وین کې چې وین کې دغې بټنې ته وایي دلته چې موږ څنګه کلیک کړو نو دغه سټارټ مینو چې ده هغه موږ ته خلاصېږي. یا په بله طریقې سره موږ تاسو دغه کنټرول پلس اسکیپ چې وکړو دا سټارټ مینو موږ ته خلاصېږي. او بله طریقه چې د ټیپ پلس سپیس بار چې دغه سپیس بټنې ته وایي که دا موږ کلیک کړو نو موږ ته سره هغه خلاصېږي. او دلته به بیا موږ ورشو دلته به ورډ پروګرام موږ پیدا کړو. ورډ پروګرام هم چې پیدا کړو دا څنګه پرې کلیک کړو نو دا موږ ته ورډ پروګرام موږ ته خلاصېږي. دلته بیا راځو موږ تاسو بلې هغه ته بلې په کوم طریقې موږ پیدا کوو
د رن کې چې دا مونږ وین کی پلس ار چې رن د خلاصیږي رن کې مونږ ټایپ کوو وین ورلد. نو راځو وین کی پلس ار چې راغی دلته به ولیکو. که دلته مونږ تاسو دانه ویازې ورډ ولیکو نو ورډ چې ده هغه نه پیدا کوي، ځکه د هغه دلته وین ورډ چې ده دا دوی سره کمپیوټر سره ریزرف ده وین ورډ. سپیلنګ ته به بیا ډېر خیال وکړئ چې سپیلنګ یې غلط ولني. وین ورډ څنګه کلیک کوو مونږ نو ورډ پروګرام مونږ ته را خلاصیږي. بله طریقه چې ده راځو دلته مثال رن وین کی کې رن کې به اس ام ډي لیکو. اس ام ډي کې چې ده مونږه ټایپ کوو وین ورډ سٹارټ وین ورډ او بیا انټر کوو. نو بیا مونږ تاسو راځو وین کی پلس آر چې دا را هغه کو دلته به ولیکو اس ام ډي او دا به اوکې کو. دم چې کله اوکې کو نو که دلته اوس مونږه سٹارټ ورډ چې دلته هم دلته به هم وین ورډ لیکو چې دلته په ورډ چې ریزرف نه ده کمپیوټر سره جسټ کلیک کړو مونږ نه خلاصوي. بیا به نو تاسو دلته ولیکو سٹارټ وین ورډ. څنګه چې انټر کوو مونږه ځکه دا ورډ چې دلته ریزرف ده دوی سره نو دا مونږ ته خلاصوي. بل مونږ راځو بیا راځو مونږ سٹارټ مینو کې دلته مونږه ورډ پیدا کوو. اما رائټ کلیک کوو. کله چې رائټ کلیک کې بیا مور آپشن ته ځو. مور آپشن کې بیا اوپن فایل کې چې ده فایل لوکیشن چې ده هغه کې بیا مونږه وین ورډ مونږه پیدا کوو. مونږه راځو لومړی سٹارټ مینو ته. سٹارټ مینو کې به دلته ورډ پروګرام پیدا کوو. ورډ پروګرام کوم ځای کې ده ورډ پروګرام چې پیدا کړي باندې به رائټ کلیک کوو. رائټ کلیک وشي د مور آپشن کې اوپن فایل لوکیشن. د دې ځای څخه مونږ هر پروګرامونه چې په کمپیوټر کې انسټال شوي دي مثال مونږ ورک وي د دې ځای نه مونږ په اسانۍ هر یو پروګرام چې تاسو وغواړئ او په شرط دی چې انسټال شوی وي نو مونږ یې پیدا کولی شو. د آیکن ده ورډ آیکن به پیدا کړو دې باندې به ډبل کلیک کړو نو مونږ ته به ورډ پروګرام خلاص شي. بله طریقې باندې مونږ سرکن اوپن کولی شو. زو एड्रेस बार था एड्रेस बार की लिखू जो एड्रेस बार की लिखू विन वर्ल्ड एड्रेस बार की लिखू दलता मंग विन वर्ल्ड पैदा लिखले शू और वर्ड अगर हम लिखले शू विन वर्ल्ड या वर्ल्ड द डायरेक्ट वर्ड को लिखे हम दलता आइकन दा पर ये क्लिक कई नो तास्ता वर्ड प्रोग्राम खलासी ही. बला तरीका चेदा که چېرته ځینې په اداراتو کې مونږ ته زمونږ فایلونه چې وي مثال ځینې فایلونه مونږ ته آی ټي جوړ کړي وي چې دغه پروګرامونه چې مونږ هر ورځ مونږ یوز کوو نو آی ټي مونږ ته اول نه جوړ کړي وي یا مونږ تاسو خپله هم جوړولی شو چې مثال په یو کلیک سره مثال ووړو ټول فایلونه مونږ ته اوپن سي. مثال هر پروګرام چې مونږ هغه ورډ وي اکسل وي ایکسس وي هغه ټول هغه مونږ ته خلاص سي هر ورځ. نو هغې په هغې کې مونږ راځو रन کې به لیکو. دویم هغه کې نوټ پیډ چې انټر کړو نو هغې کې سٹارټ کې لیکو وین مثال لیکو وین ورډ سیف چې دا شارټکټ کې چې دا کنټرول پلس اس ده. کله چې مونږ فایل بیا شپږم کې چې دا کله چې مونږ فایل سیف کوو نو فایل کې سیف کول سره دغه تاسو ډېر احتیاط کوئ چې یا بي ای ټي لیکئ یا سی ډي ایم سیف کوئ. کله چې مونږ اوپن کوو مونږ کوم فایلونه چې مونږ سیف کړي وي نو هغه ټول فایلونه مونږ ته راخلاصیږي. نو لومړی راځو مونږ رن ته د به ولیکو
کی پلس آر رن نوم چې ولیکو نوټ پیډ تیار شته او دا به اوپن کو. دلته موږ چې دا کله چې دا موږ اوپن کړو دلته موږ هغه پروګرامونه چې غواړو موږ هر ورځ مثلا په یو کلیک باندې وکړو موږ ټول پروګرامونه موږ خلاص شي. نو دلته مې نومونه لیکو مثلا start لیکو win world. بل کوم پروګرام غواړو چې مثال اوپن سي start excel. بل کوم پروګرام غواړو مونږه start point start خپل دا نوټ پیډ هم مونږ ته دا خپل خلاصي نو بل لیکو نوټ پیډ او دا کوم مثال غواړو مونږه دې SMD هم خلاصي نو start لیکو start CMD بیا لیکو مثال start calculator لیکو سیده calculator سو نو دا موږ به څه شی کو سیف به کو open save. دا چې دا ورډ مثلا ون ډیسکټاپ حساب کوم دلته اوس مثلا یو نوم باندې ورکوو مثال چې هر یو نوم تاسو ورکوئ اوپن ورکوئ هر یو نوم ورکوئ خپل هغه دا خو دغلته به وګورئ دلته به یا BAT ولیکئ BAT یا CMD او دا به سیف کو. کله چې دا سیف سو مثال وخت غواړم دا پروګرامونه ټول خلاص دي ما چې کله موږ راو کلیک وکړو نو په کلیک سره به دا ټول موږ ته یو دانه به راخلاص شي. دغه ټول پروګرامونه چې موږ مثال موږ تاسو غواړو پکې کار وکړو ټول موږ ته راخلاص شولو. دا به بیرته کلوز کړمه SMD هم موږ ته راخلاص شو ټول موږ ته راخلاص شولو. اوس موږ تاسو یو بلې طریقې ته راځو. هغه طریقه کې چې موږ سره ووایو موږ تاسو دلته په ډېره بخښنې سره موږ تاسو مثال که چېرته غواړو شارټکټ کې مثال هغه خپل فایل د موږ جوړه کړو لکه چې مثال وایو که کنټرول W کې هر وغواړو موږ ته د اوپن سي مسورډ پروګرام دې موږ ته خلاص سي شارټکټ کې ورته شارټکټ کې چې جوړو نو دلته به راسو اول ورډ پروګرام به پیدا کړو. کله چې ورډ پروګرام پیدا کړو مثال دې نه جمن به رایټ کلیک کړو مور کې اوپن فایل ان لوکیشن به کله چې دلته مثال موږ پیدا کړو دلته موږ تاسو هر یو پروګرام کې وغواړو شارټکټ کی ورته جوړولی شو چې زه غواړم مثلا کنټرول پلس الټ ووهم او پلس بلانکې حرف ووهم ماته د ورډ خلاص سي ماته د اکسل خلاص سي نو زه هغه مینوګانو شیانو ته چې هغه وخت نیسي ځان ته ښه لاره جوړوم. موږ تاسو ورډ د ورډ هغه شارټکټ کی جوړه کړو دلته به راسو پراپرټي ته پراپرټي باندې چې کلیک کړو نو دلته به چې دلته ودرېږو مثال غواړم دا پروګرام چې دا ورډ پروګرام ماته په W دې خلاصي all plus control plus all plus W دا به زه اپلای کړم کنټینیو او دا اوکې. اوس مثال زه غواړم چې دا ورډ پروګرام خلاص کړم نو زه به کیبورډ ته راشم کنټرول پلس آلټ پلس W څنګه چې زه کلیک کړم نو ماته به په خپله دا ورډ پروګرام چې دا خلاص شي هغه مینوګانو شیانو ته موږ نزو د په اسانۍ په لنډه طریقې سره شارټ طریقې سره موږ تاسو ورډ پروګرام خلاصولی شو. او که دا طریقه هم نه کوئ مثال موږ تاسو غواړو چې د هغه یو نوم حرف ورته ولیکو په دغه حرف سره دې ما دغه هغه فایل اوپن سي
نو د هغې لپاره موږ تاسو په یو بله طریقه ده چې راځو بلې هغه ته هغه طریقې چې موږ تاسو په یو نوم سره یو حرف باندې موږ تاسو یو خپل فایل پیدا کړو. نو لومړی موږ تاسو راځو سټارټ مینو ته. سټارټ مینو کې به دلته ورډ پروګرام موږ پیدا کړو. کله چې هغه پیدا کړو باندې به رایټ کلیک کړو، بیا به لاړ شو مور آپشن ته. چې مور آپشن ته لاړئ هلته اوپن فایل لوکیشن، اوپن فایل لوکیشن ته چې لاړلئ هلته به ورډ آیکن پیدا کړو. آیکن ښه دلته به هغه یا به کریټ شارټ ډیسکټاپ باندې به دې هغه واخلو، شارټ واخلو. بیا کله چې شارټ کټ هم واخیستی دی هغه به یا کاپي کړو او یا به یې کټ کړو. چې کله کټ کړو بیا به رن ته راځو. رن کې دلته لیکو ټایپ کوو سیسټم 32. دا چې کله دلته به پیسټ کړو، پیسټ کې به رینیم کړو او انټر به کړو. چې موږ هغه حرف ووخو نو موږ هغه حرف موږ ته اتومات موږ پیدا کوي، موږ ته پیدا کوي. نو موږ تاسو خپل هغه ته راځو سټارټ مینو ته. سټارټ مینو ته چې راغلی دلته به ورډ پروګرام پیدا کړو. ورډ پروګرام چې پیدا کړي باندې به رایټ کلیک کړو. رایټ کلیک کې چې کلیک مور اوپن فایل ان لوکیشن. اوپن فایل لوکیشن ته چې راول دا ورډ پروګرام ده، دا به څه شی کړو کاپي به کړو، کاپي به کړو او دا به موږ داسې پیسټ کړو. چې کله دا پیسټ کړو دا به ځینې اوس یا کټ کړو یا به او مثال دی غواړئ کټ کوم. چې کټ هم کړو بیا موږ تاسو چې کله دا موږ کټ کړو بیا راځو رن ته. رن ته چې راځو وین کی پلس آر دا هم چې کلیک کړو رن راغی. رن کې به ولیکو سیسټم 32 هم اوکې کړو. دا به دلته موږ تاسو پیسټ کړو. کنټینیو. دا اوس د رینیم کوو. د رینیم مثال زه ورته لیکم فاروق FAR فاروق. انټر هم کوو او دا کنټینیو. کمپیوټر کې ستونزه ده. ها اوس راځو رن ته. وینډوز کی آر دلته لیکو فاروق. دا څنګه چې موږ انټر کړو نو موږ ته به تاسو به ورډ پروګرام را خلاص شي. نو ورډ پروګرام راغی. همدارنګه موږ تاسو کولی شو که ځینې ویډیوګانې دي مثال یا فولډرې دي هغه مثال پښتو سندرې یا نعتونه شیان په یو فولډر کې دي او د هغه هندي سندرې په بل فولډر کې دي، انګلیش سندرې شیان په بل فولډر کې دي. همدارنګه فلمونو ته بل فولډر یې جوړولی شو. هر فولډر ته نوم ورکړو، دلته رینیم کوو. که دلته موږ نمبر ورکړو سیو ورته مثال دا فولډر ده، دغه فولډر مثال زه دغه فولډر غواړم چې راخلاص شي. دلته به صرف موږ نوم ورکوو او هغه نوم چې کله ورکړو انټر هم کړو. انټر هم کړو موږ هغه ډایرکټ موږ دغه فولډر هغه ته نه ځو کمپیوټر ته چې موږ راخلاص کړو. صرف دلته نوم ورکړو او فولډر موږ ته اتومات خلاصېږي. چې څوک وایي ما ته هندي سندرې واچوه، پښتو سندرې واچوه، نو صرف نوم ورکړو دا فولډر موږ به هغه یا به زموږ پښتو فولډر خلاصېږي یا به هندي فولډر خلاصېږي. موږ تاسو هر هغه ته دا رقم فولډر جوړولی شو. مثلا زه تاسو ته اوس دلته یو فولډر جوړوم. زه دغه فولډر ده، دغه فولډر کې زه غواړم چې دغه د سترګو هغه چې دغه د ما ته هلته راشي. چې زه کله کلیک کړم دغه هغه دې هلته ما ته راخلاص شي. نو
دلته راځم دوس رن ته چې رالم دلته به ولیکم سیسټم 32 سیسټم چې کلیک کړو دلته به پیسټ کړئ اوس کله چې دلته دا پیسټ شو نو موږ دا به رینیم کړو دا به رینیم کړو رینیم خو غواړم چې دغه چیش په نوم ماته خلاص زه ورته ما 123 چې زه کله هلته کلیک کوم رنګ کې دا دې ماته خلاص دي زه هم ستا دې هغه ته نه ځم اوس زه راځم رن ته رن وینډوز کی پلس آر رن کې به ولیکم 123 زه کلیک کوم انټر یې کوم نو دا به مونږ تاسو به د کمپیوټر کې ما څه ستونزه ده نو تاسو دغه طریقې باندې کولی شئ دغه پروګرام تاسو خلاص کړئ